السلام علیکم افتخار. وعلیکم السلام. جوړ بخیر دی. نامن خیر خیریت. تر ګردو لاول خدای راته وایه ته ولې غیر موجوده وې؟ زما څه انجري پرابلم زه ګوتنې سیل انجري مو هغه پرېشمه کړی ځکه نه وم او له ما بغیر هم ټیم کور ودان ښه بازۍ وکړي او فاینل یې ترلاسه کړي. ابو صاحب بالکل د بلوچستان په شور ریفریانو کې دی، نیشنل ریفری دی، ښه ججمنټ به وکړي. دا ډېر غټ میچ وي، د ډېر په ښایسته انداز سره کلاو کوي. نو موږ غواړو چې یا مقدس ښه ریفران راځي نو دا ټورنمنټ به ګر چلاړ بلکې د ثابت یوه میاشت یوه نیمه له موږ سره تېره کړه دا ټورنمنټ په کامیابۍ سره راورسوي. ډېره مننه. ښه دا راته وایه آخري سوال ته څه محسوسه کوې چې آیا موږ به تر دغه اچیومنټه ځان ورسو که بې نه ورسو؟ دا ستا مطلب سوچ وي، ستا دا خوا وي مجیب باید دا کردګي د ستا او دغه کرو په غیر موجودګي کې به مجیب دا سره انجام کړي دا دوی غټ بوج د کپټنۍ مجیب کم گیم وکړي په دغه ټورنمنټ کې بلاشبه انتها ډېر غټ بوج پر د باندې ایز کپټن د کپټن رول ادا کوي او ښه گیم یې وکړي او زما غیر موجودګي فارورډ لاین کې د کروغه وه بیا هم موږ خپل ټیم ورسره سپورټ کوي که د کلاړیانو په حواله وه که د هر چا په حواله وي. خیبر افغانستان دی د ټول عوام ټیم دی، داسې نه دی د یو شخصي ټیم دی، د ټول عوام ټیم دی او نن چې په دا زراو تماشایان دي زه په ځانه په دوی خوشحاله یم چې دوی ته دا کامیابي میلاو سه او مجیب کم گیم وکړي دا انتهایي د یو ښه کلاړي په توره د یو ښه کپټن رول یې ادا کوي. پر مخ زموږ دا کم ینګ جنریشن دی، کم ینګ هلکان دي په ټیم کې که کیسر دی که باور دی که امین دی نور ګرد ینګ ټیم دی نو موږ پر مخ باندې دا توقع لرو انشاءالله که موږ یو که نه یو که هر څونه ښه پلیر یې که نه خیبر افغان به پر مخ ځي او موږ د جیسان یو ډېره شکریا ادا کوو د سپورټسمین سپریټ مظاهره وکړه او موږ د خپل عوام ډېره شکریا ادا کوو په ټول ټورنمنټ کې موږ ښه سپورټ کوو او انشاءالله دا توقع لرو چې موږ پر مخ دوی هم نمایش وکړي او انشاءالله موږ به دوی نمایش وکړو. ډېره مننه. کور ودان. ډېره وعلیکم السلام. تر ټولو له مخه کوم شراغلاس یا ستا کومه فیصله چې وه د غیرت فیصله ولا د هغه موږ شکریا ادا کوو. ګډ د ژوب د ده شکریا ادا کوي، ګډ کراوډ د ده شکریا ادا کوي. تا واقعي د فوټبال د سپریټ د بړپن مظاهره وکړه. خبره خدا ته را ده چې د خیبر افغان ټیم او زما ټیم خیبر افغان واقعي د ژوب د بلوچستان په ښه ټیمانو کې حسابل کېږي لیکن زما ټیم هم دا ټیم د پاکستان پریمیر لیګ بي ډیویژن ټیم دی. دی چې جوړ دی د شهباز خیبر افغان ته وایم چې د مقابله ورسره وکړله. ما خو ښه سره 2 ګوله 3 ګوله خاصه چې زه ګټم په 2-3 ګوله له کوم چې د کلاړیانو حساب ته وګورې زما کلاړیان د ده پر کلاړیان باندې پریمیر لیګ لیول دي، پر پریمیر لیګ لیول باندې بازي کوي. شهباز د کلاړیان ته وایم چې خپل په هوم ګراوند یې برته بازي ورسره برابره کړله. په پلنټیانو کې ما دا وویل چې بهر پلنټیانې دي کوم افتخار دا چې دي کرو دا چې دي موجب دا چې دي کیسر دا زموږ انډیوالان دي. بیا د فوټبال په لوبه باندې چې د دوی زموږ ټیم برابر کړي میچ برابر کړي لهذا ما وویل چې دا حق د دوی دی، دوی ته موږ ورکوو خپل د خاصه په تحفه کې د دوی د عوام دپاره د دوی دغه لپاره. اصل کې زموږ مقصد دا دی د خلکو زړونه ګټنګ د خلکو زړونه ګټنګ دا ترانه دی چې ته ګټه وکړه د کپه سره کپه ګټنګ د هغه دی چې ته د چا زړه ناراضه نه کړي تاسو په خوشحالي باندې ووځئ د دا ځای څخه. کوم عوام زما لپاره د کوټې د شاوخوا د دې د ژوب عوام راغلي وو او زما د جیت لپاره و ما ته یې وویل چې تا ولې دغه یې پرېښوئ د هغه څه زه ډېر معذرت غواړم. بس دا بیا زما یو جلا سوچ جلا دغه ولو د دې باندې مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کور ودان اول تر ګردو له مخه مبارکي درکوم. ستا په کپټنۍ کې ژوب کې په عام ګراوند کې مطلب دی چمپینز ولې دا تقریبا د ټیم او ستا ډېر اهم کردار ولې نو څه یې د نن میچ مبارک. بس د نن میچ کې اول هر د اجیسان کاکړ صاحب ډېره شکریا ادا کوم یقینا موږ سره ډېره ښه لوبه وکړه او ټول له مخه د عوام شکریا ادا کوم چې په دومره غټ تعداد سره دوی راغلي وه او لوبه یې وکړه ډېر په منظمه طریقه باندې دا لوبه وکتل سوه. یقینا چې زما ډېر غټ ارمان اوس په ژوب کې زه په خپل ټیم کې فاینل وکړم او د فاینل لوبه وکړم او ویې ګټم. هغه خدای ما ته دومره همت او دورې هغه راکړه د ټول ټیم سره چې زما په کپټانۍ کې ما خپل فاینل وګټئ نو زه ډېر خوشحاله یم. مجیب یو ګران سوال در باندې کوم چونکې افتخار انجریس وایي ستاسې کوم کپټن وي هغه افتخار ولئ افتخار انجریس ولئ کپټني تا ته میلاو شوله په تا باندې الریډي د کپټني بوج شو افتخار نه وي له هغه را بعد بیا تقریبا له ګروپ سټیج ستاسو راواوښت تاسو بیا دلته کرو در انجریس وایي ستاسو ډېر مین کلاړي ده ډېر مین سنټر د سینیره کلاړي ده دا سر سمبالون یقینا چې ډېره ګرانه خبره ده. تا بیا هم په هغه طریقه سر سمبال کړي چې خپل ټیم د چمپین کړي د دغه څه راز ورته څه یې د دغه د ټول له مخه زه د تماشانو ډېر شکریا ادا کوم دوی ما ته ډېر سپورټ راکوي او خاص کر زما دوه ډېر اهم کلاړیان له ما ځای لاړه زما بالکل ملا ماته سو په دوی پورې خو ما مایوسي نه وکړه په دوی پورې خپل همت مه جاري وساتئ نو تر اخره سره پورې ما خپل همت جاري ساتئ
چې دا ارمان به زما به پوره کولی چې زه به فاینل ګټم او په ډېر همت سره مې پوره کوي هغه دا و چې زما د ټورنمنټ کې د پریکټس خوارې ما وکړه او چې دوه کلاړان له ما سره وه انشاءالله ما به دا فاینل ډېر په اسانه ګټي انشاءالله. مجيب دا راته ویل سټارټ زی هغه د ګولو سلسله شروع ده لاوله ګروله بیا له سیمې فاینل کې د وکی ګروپ کې شروع کې تاسو چاتو کړی وي ساره ورته به تا ګول کوي دین بدر علی تا به ګول کړي یو موقع د نن مس کوله سره راځي دا بس داسې یو د پریکټس ډېر کمال چې ما به پریکټس ډېر کول هغه خواري خدای نه ضایع کول بل داسې و چې زه به کله ګراوند ته راولېدم نو زه به ډېر په احساس کمتري ښکارم چې زما دوه پروډان مین له ما ځای نشته نو ما به د دورې عوام لپاره دغه کولی چې عوام ته د دوی کمیز در نه کم محسوسه نو خپل ځان باندې به مې ډېر سخته بوج راوستی او له دوی لپاره به فوټبال کول هغه به خدای ماته همت راکولی. دا تاسو ډېره غټه فیصله وکړله چې د ژوب کم سینیره مطلب د ژوب په تاریخ کې سینیره فوټبالر مارشال الله صاحب سوی د کم الوداعي میچ ولې تاسو ته موقع ورکړ ډېر غټ ریسک هم واخیستی د فاینل غ بیا میچ هم برابر یک طرفه نو تاسو دای راوېستلې د ژوب د عوام کم خواهش هغه مور پوره کړلی د مشوره چا درکړه تاسو څنګه دا فیصله وکړه چې مارشال الله صاحب تاسو کلاو دا د عوام له دا سوچ پوزه چې موږ فاینل ته کوالیفای سو د عوام دا خواهش چې موږ مارشل ګټ کو ګراوند ته او د خپل الوداعي میچ وکي په فاینل کې خیبر افغان میچ وکي او د فاینل اعزاز ترلاسه کړي نو یقینا د ګردو کلاړانو دا خوښ او چې مارشل را ګټ سی بیا که میچ موږ سره ارله یو که ګټل یو موږ دا فیصله لاواله کړې اوس مارشل به موږ ګډو ان شاء الله دای به وینینګ چمپیون ریټایر کړي. خپل حمایتیان پینز دغه مبارک سره کم پیغام ورکړي د ټول ژوب لپاره د مبارکي پیغام ورکوم د ټول ژوب د مبارک سي د ګډ ژوب لپاره د مبارکي دوران دی دا د ګډ ژوب فاینل دی صرف د خیبر افغان د عوام اوس موږ نه دی دا د ټول ژوب کاپ دی. ډیر مننه یو د مبارکي درکوم کور ودان ماشاء الله صاحب تر ټولو لمخه د فاینل مبارکي درکوم او د دغه مبارکي درکوم چې خدای پاک تاسو ژوند کې دا موقع درکړل چې ستا اختتامي میچ الوداعي میچ ستاسو کوم د ریټایرمنټ اخري میچ وي هغه ته خدای پاک په دوه شیسه طریقه باندې درکړل نو د خپل ټیم شکرې هر سوري ته ادا کې د ډیر غټ ریسک واخسي چونکه میچ برابر ولې نو ته په چمپیون طریقه سره له فوټبال له دنیا سي لاړلې تا ډیر پین لکلې ډیر مطلب سپورټرانو ستاغه نو ته سې د نن میچ مبارک سې نن میچ مبارک زه د غام سیدا نن میچ مطلب د ګډ شرط ز مبارکي هم دا د ګډ شر ګټه ده د خیبر افغان ګټه زما ستا د ګډ شر ګټه ده نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو پر مخ هم دغه نمونه پروګرامونه د نمونه ټورنمنټونه د نمونه فوټبال جاری وساتو. کوم سیستا پین دی مارشال الله صاحب هغه ګردو دا غوښتلې د ګردو خواهش ولې چې زموږ کوم لیجند ده مارشال الله صاحب د خیبر نه بلکې د ګرد شوب لیجند ده هغه د کلاب سي نو په فیسبوک سوشل میډیا دا خبر پیلاو سول نو تاسو سوچ چې آیا دوی به ماته دا موقع راکړي که به نه کړه نو زما هم دغه سوچ چې دوی به ماته دا موقع راکړي څه لزه د دوی په مینه پاژم چې د ښار چې کوم زموږ سپورټران دي هغه خاص کر له خیبر افغان سره او له ما سره ډېره مینه کوي نو زه په دا پوهېدم او ما هم دا کوشش و چې زه د ژوند یو اخري بس ایونټ کې کوشش وکړم ګډ سم او له دې بعد بس د فوټبال بیا دنیا زه د کولو په حواله چې بس دغه زما اخري میچ شاکر درمن کوم سي د ژوب فوټبال دا ټیلنټ دا ډیر ښه ټیلنټ د فوټبال کې بیا ته ماشاءالله لیجند ته د ژوب د فوټبال د بهتري لپاره څه کار کولای شي موږ دا غواړو ګل خلک دا غواړي چې ماشاءالله صاحب د ژوب د ځوانانو د ژوب د فوټبال لپاره یو مثبت سوچ راوباسي یو ښه نظام جوړ کړي دوی هم لزانه ماشاءالله جوړ کړي ته به څه وکړي د ژوب د عوام نو موږ اوس ان شاء الله دا نوې ان سي جوړه کړې ده په دغه په ذریعہ باندې یو نوې سیستم را روان دی ان شاء الله دغه نوې سیستم موږ ریسایو او موږ سوچ کړی دی له کال موږ دا سوچ کړی ان شاء الله موږ به د ژوب فوټبال بهتري پکې راولو دا 12 کال زموږ د ژوب فوټبال ډیر شاته تللی نو ان شاء الله اوس دا کال کاږي موږ یو نوې سیستم جوړ کړی دی اوس یو ان سي جوړه شوې ده پر مخ به ان شاء الله دا ډي پی دا جوړاږي نو ان شاء الله د ژوب فوټبال به ورځ په ورځ اوس ان شاء الله ترقي کوي او موږ به دغه لپاره شپه ورځ کوشش کوو. کور ودان اخري د خپل کراود کوم ځای خبر افغان پین ده د ژوب د فوټبال پین ده دغه په باره کې ستاسو څه دغه په باره کې ستاسو خیال بس دغه زه ډیره شکریا ده کوم زه او بیسیت خیبر افغان سکرټري او خیبر افغان ګرد د دوی شکریا موږ د دوی په سپورټ نن که دغه اعزاز ګټلې دي د دوی په سپورټ هم ګټلې سو ان شاء الله د دوی دغه سپورټ له موږ سره موږ به ان شاء الله پر مخ هم کوشش کوو او د ژوب نوم به ښایسته